ډېر ښه ډېر اعلی دا و زموږ ملګری خورشید چې ستاسو وینې ګرمه کړه. ملګرو اوس مونږه دا پروګرام چې د چا په اعزاز کې د چا په درناوي کې کړی دی د څه لپاره چې را دوره اهتمام او دوره بندوبست مونږ کړی و خو د بده مرغه موسم زموږ ملګرتیا ونه کړه نو هغه هر څه تاله ترغه شو. خو زه د پروګرام په دې مرحله کې خپل ډېر خوږ او ډېر ګران ملګری محمد قریش خان راغواړم. محمد قریش خان به تاسو پیژنئ په دې متحده عرب اماراتو کې د پښتو او پښتونولۍ سرخیل ملګری د زمونږه شاعران دي ادیبان دي کپنکاران دي چې د پښتونخوا نه راغلي دي. ټول عمر یې هغه پالنه او رودنه کړې ده. ډېر نر او سپېڅلی پښتون دی. زه محمد قریش خان سټیج ته راغواړم چې محمد قریش خان سټیج ته راشي. ښاغلی محمد قریش خان دا پروګرام هم محمد قریش خان د ښاغلي عبدالنبي بنګس صاحب د سنیټرو جوړېدو په خوشحالۍ کې کړی و. اوس به زه هغه څوک راغواړم دې سټیج ته د چا متعلق به زه څه وم خو هغه د سایل صاحب خبره چې څوک د چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني څوک د چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني. زه خپله عنوان خپله مضمون یمه پښتون یمه او سپک نظر هم سترګې درنې کې چې راوګوري سپک نظر هم سترګې درنې کې چې راوګوري. زه خدای زیږولی داسې دروند یمه پښتون یمه. ملګرو خپل ډېر خوږ ډېر ګران مشر د متحده عرب اماراتو ټول پښتانه پې ناز کولی شي ښاغلي عبدالنبي بنګس صاحب چې د عوامي نشنل پارټۍ متحده عرب اماراتو صدر دی. خواست ورته کوم چې سټیج ته راشي او د متحده عرب اماراتو د پښتنو د طرف ورته ښاغلی محمد قریش خان شمله په سر کې د پښتنو د مشرۍ د یوې د پښتنو د مشرۍ شمله ورته ښاغلی محمد قریش خان په سرۍ ښاغلی عبدالنبي بنګس صاحب ته زه ورته یو ځلې بیا د سنیټر منتخب کېدو په خوشحالۍ باندې هغه ته مبارکي ورکوم.